په یو کلي کې یو کوچنی و او دا کوچني د علم ډېر طلب لري. نو پخوا دا رقم کیسه وه چې دا کلي کې چې کوم ماړه خلک وو یا چې کوم غټ خلک ول هغو دا خپلو کوچنیانو ته به یو داسې د درس و د تدریس دپاره یو داسې کس به یې ونیوی چې هغه به د ښار څخه راتللی دا کلي ته، دلته به یې درس و تدریس ورته ووایي، برته به د ښار دغه د کلي څخه ولاړه ښار ته. سهار به رالی، خپل وخت به یې ورکړي، د هغه بعد ماښام چار وخت چوټۍ به ول، بیا به د کلي څخه ښار ته پر ګوړه یا پر آس به ولاړه. نو دا کوچنی چې و د علم ډېر شوقي و. نو هغو د دا چې کوم معلم چې کوم کس ورته راتللی هغو ته دا خبره وکړه چې ما ته هم یو شی ووایه، زه به هم یو شی زده کړم. نو دغه ورته وویله، معلم ورته وویله وله د دې وخت زه تا ته شی نه درې زده کوم، هغه په دې باندې چې زه څه وخت د ښار څخه در کلي پورې راځم نو زه د هغه خپلې پیسې اخلم. نو که زه چیرې د هغو په پیسو کې زه تا ته وخت درکړم، د هغو په وخت کې زه تا ته وخت درکړم، دا خو یو رقم خیانت شو. نو زه دا تدریس تا ته نه کوی، زه تا ته شی نه در زده کوی. نو دا کوچنی چې ول طلب یې ډېر لودی. باره ورته ویل بس ته زما سره دونه دغه وکړه چې څه وخت چې ته د ښار څخه ته ما ته وخت راوښیې، څه وخت چې ته د ښار څخه راوځې در کلي پورې چې کومه لاره ده، دغه لار چې څونه ټیم دی په دې ټیم کې ته ما ته یو شی راښیې. هغه استاد چې کوم معلم هغه سر په خلاص شو چې هلک مطلب طلب یې لري نو یو شی به زده کړم. نو هغه چې کوم تدریس به دې ته وایي دا کس دا کوچنی چې ولو دا به د ښار په دروازه کې ورته ودرېدی او هغه کس به را روان سو د دا کلي پورې. دا کلي پورې چې به دا دغه راکلی، دا معلم راکلی، نو دغه معلم به پر دا آس سپور او چې کوم کوچنی دی دا چې کوم طلب یې لودی دا چې ول پر لارې به ورسره را روان و. نو هر سبق چې به ول هغه پر دغه ناست پر آس ناست و ده به دی به پر لارې ورسره روان و، د دا کوره پورې یو شی به ځینې زده کړي. یو څو وخت دا رقم تېرېږي، دا رقم دا سلسله روانه ده. نو باره معلم سر خلاص شولو چې د دې کوچني شوق بیخي زیات دی. نو باره وویله وایي څه وخت چې زه د دای څخه در ښاره پورې ځم ها وخت هم ته زما سره ځه، نو به ستا چې کوم ټیم یې هغه به ډبل سي او زده کړه به دې هم زیاده سي. هغه کوچني ورسره ټیک دی. نو څه وخت چې به هغه ښار څخه کلي ته راتللی هم به کوچنی ورسره روان و، او څه وخت چې دا کوچنی دا معلم دا د کلي څخه د ښاره پورې تللی هم به دا کوچنی د دای څه ورسره ولاړی. نو دا شان یې دا رقم به د علم طلب یې دا رقم زیات تلو چې بالکل پر هغه وخت باندې هم نه پرېږدي. دا کوچنی څه وخت چې غټ سلو نو دنیا وپېژندی د امام غزالي رحمت الله علیه په نوم، چې امام غزالي رحمت الله علیه څونه غټ فلسفي او څونه غټ یو صوفي سړی و. دا د ده علم و خلطو معلوم سو. نو یو وخت دا رقم رالی چې په 34 کاله عمر کې، ډېر کم عمر دی، په 34 کاله عمر کې هغه وخت چې کوم د دنیا سوپر پاور و د بغداد د یونیورسټۍ چې کوم مین یونیورسټۍ و د هغه چانسلر منتخبه سو. دا کس پر هغه منصب رالی او دا هغه منصب ولو چې در خلیفه زیات در باچا زیات پروتوکول دغه سړي لودی. څه وخت چې به باچا د ده و دغه له رالی د ده چې کوم یونیورسټۍ د دې له به رالی نو د چانسلر دونه دغه و دونه پاور ولو چې چانسلر به د باچا دپاره نه ولاړېدی، بلکې چې باچا به رالی نو یو سایډ میډ ته به کښېناستی، خپل هغه چې کوم چانسلر چې به کوم بیان کاوه چې کوم خبرې کولې هغه باچا اورېدلې. لیکن څه وخت چې به چانسلر د باچا دربار له به ورلی باچا به ورته ولاړېږي
او د هغه عزت پکې یعنی هغه د هغه په احترام کې به ولاړېږي دغه پاور دغه وایس چانسلر لودي چې امام غزالي پر دا لیول راغی